درم دوستانو دغه ویډیو مې اوس په سوشل میډیا باندې ولیدل او زه ډېرې ودردولم او په دې روژه کې مې دومره ورته وژړل چې د سترګو څخه مې اوښکې نه درېدې. تاسو په الله یقین وکئ چې هر انسان دغه ویډیو وګوري نو له سترګو به یې خامخا بې اختیاره اوښکې لاړې شي، ځکه چې په دې ویډیو کې یو داسې درد پروت دی چې هغه هیڅکله هم د جبرانولو او د بخښلو نه دی. دغه ماشوم د ننګرهار د هغه کورنۍ دی چې تېره شپه د پاکستاني الوتکو لخوا بمبار شوی او د کور یې 18 غړي په شهادت رسېدلي. نو په دغه ویډیو کې ښکاري د دغه کورنۍ دغه ماشوم چې پاتې شوی دی دی ژاړي، چغې سورې وهي او د خپل کور شهیدان شوي غړي غواړي چې ممکن په هغه کې یې مور وي، خویندې وي، ورونه یې وي او داسې نور. د همدې کورنۍ چې کوم مشر پاتې شوی همدا نزاکت دی او دغه ماشوم ته تسلي ورکوي او دا دروغو وعدې ورکوي چې اوس یا وروسته دې بیا یو او له هغوی سره دې ملاوو. خو دغه ماشوم په دومره ډک زړه ژاړي چې ورسره ناست کسان ټول ورسره په ژړا شي. یا الله د دې معصوم ماشوم د ژړا او په خاطر دغه ظالمان تورلنګیان تباه او نابود کړي. یا الله جل جلاله نور مو د دې یتیمانو آهونه وسویلي بې انتقامه مه پرېږده